السلام علیکم. ها په خیر درانجو کانیا پهلوانه څنګه چل دی؟ خیر دی. یو خدا پټرول سره خوړې دي دومره ګران شو. خیر دی. السلام علیکم. جوړ تازه خدای شته چې بیګا مې خوب کې لیدلې وي. ها ژوندې کینه کینه نورو لکه نن سبا خو ډېر سوټ بوټ کې ګرځي. خیر خدای کنه اوره وای سوټ بوټ نه سوټي کم دي او بوټان مې کم دي. ما خو سپلې چول مړه پهلوانه ته دا خبرې ما نن سبا کم کاروبار شروع کړی. نن سبا زه په سپوږمۍ کې خلکو له پلاټونه ورکوم. نه زه خدا نه منم. په سپوږمۍ کې پلاټینګ څه کوي؟ تا دې خدای ووایي تا دې ووایي زما خبره اوره داسې کار دی کنه چې امریکې سره مې معاهده کړو ډایرکټ او دالته نه مې روبوټ راوستی دی او په دفتر کې مې کینولی دی. همدغه خلانه مې راوستی دی. بس دلته چې چا پلاټونه پکاري که نه هغه د کمپیوټر په ذریعه لیکي او بس هلته کې د هغه پیسې کې رسي ورختلې ستا کار. ها نو ته ما په دې پوهېږه چې هلته به دا خلک ځي څنګه؟ وایي هلته به خلک ځي څنګه؟ دته اوس کلی ورکړه. ګوره د پهلوانه زما خبره وره هلته رسېدل تقریبا ستا به لږي 2500 کاله راکوزېدل دي بالکل 2 منټو کې دننه دي. یو ګړت دلته به پروت. ها دا خو ټیک ده په دې پوه شوم. خو دا راته ووایه چې ړومبی بس په کوم تاریخ ځي؟ خدایا ماله مرګ راوړي. په کوم تاریخ یم چې دا سپلې وباسم؟ نه وایم چې ډایرکټ چمیار ته یوسم شلېدلې ده. بس نیکه دې نه ځي هلته له به راکټ ځي. راکټ د امریکې سره مې معاهده کړې. مړه ته پرې تا سره خو زما دا مازغه نه دي دا به وخوټ کېږي. ته دا خبرې پرېږده داسې کار چې زو زما خپل چاند پراپرټي چې کومه ده چاند پراپرټي هغې کې به د نن نه پس ته ما سره کار کوي. به نورې خبرې پرېږده. وشوه ډن به ځئ چې زو راځه شابه راسوري آفرین ویری ګوډ. د مخکې نه پې سورېږي. دا داسې کار دی که نه دا سکوټر دی خره نه ده ښه چې ته پې د مخکې نه ایغ نیغ شوې. داسې کار دی زه به سور شم ته ما پسې دي کوې هله به بیا راخېږي. کوچه مړه مخکې زوی وایي نن سبا زه ما په سپوږمۍ کې چې کوم دی پراپرټیانې شروع کړو دې کار ته دي ورځه داسې کار وکړه دیکه ورکړه د مخکې نه دیکه ورکړه راشه پر یوه سپی نه سټاټې کس نه ریشه ده ته ورکړه ته ورخوکه که نه بچې لږ صبر برک شه برک مړه لانجه پاسه مړه خدای دې پرېښو بسه پر یوه چا دیکه والي بسه مړه داسې دیکه ورکه صبر وکړئ. خو تا ویل چې مخ وروسته او مخکې ته مړه پرېږده بس ځکه مه کلیم تم جوړې کړو. دا ووایه تیار یې؟ دا تیار یم دا که نه د ټلیفون بل ډېر زیات راغلی دی پوره 60,000 روپۍ. یار دا نمبر دی چا دی؟ سرجي دا د حوالدار صاحب د دویمې ښځې نمبر دی. شپه او ورځو سره خبرې کوي. حوالداره دا څه دي؟ حاجی څنګه تا باندې دویم واده وکړه که نه یو میاشت باندې ما باندې مې دویم واده وکړه. پښتو باندې هېر شو پښتو باندې خولې باندې تر موتر شوی ما باندې چا وکړي د دویم واده باندې کوه زی باندې بهر ګرځم ډیپټي باندې هر وا باندې پون هر وا باندې پون وایه که زما بیړې باندې چکچکې ما باندې دویم واده کوه خان باندې جي ښه اوس پوه شوم چې ته یې زمانه زیات ډسټرب کړی دویم واده. ودشم سرکار توباړیه ته ولې نه یا داجي یا زما د داجي ته ماته ووایه چې نن پیسو نه وخت تېروي چې ته ماره زما حد په ودونو باندې والېزو اوس زه ته اوس نوم دی اوس په ډانګورو ولاړ یم. زه به درنه کوم تر څو چې ته په خپل خپو نه یې ولاړ په پردو خپو ولاړ یم زه. ته په خپلو ولاړې که په پردو ستا د خپې مې نه دي خوښ. ستا زما خپې نه دي خوښ یا ټیک ده چې ستا زما خپې نه دي خوښې زه تا سره څه کوم زه درنه لاړم. ته نن تلې پرون به تلې وې نن به دویمه ورځ وه. خدایا یاره پهلوانه زه په دې خبره نه پوهېږم چې تا زه دلته ولې راغوښتم خو بس هلته چاند پراپرټۍ کې به مو خبره کړې وې که نه دې ښځلې ځي چې اوس ته څه کوې؟ ساده باده خلک دی ټولې پارټیانې مې دلته راغوښتې دي بس همدلته به ورسره خبره وکړو.
مړه دلته څه دي یار هلته به ښه مزېدار ناست وې ښه میز پروت دی ټلیفون پې پروت دی اوچت که هلو څوک میډم سلام علیکم وعلیکم سلام که دروغ وایي که رښتیا وایي دفتر خو یي که نه نو دلته کټ دی شینګل دی او یو ته بوتل یې مړه چې سړی درته ګوري سړی وایي چې تا نغله وکړي سړی ښه دا خبره پرېږده پالټي راتلو وه ده دا نقشه کولا وکړه چې ویې ګورو شاله شابه هله دغه دی داسې کې نیکه ما خو درته نقشه یاده کړې مړه تا وایي دا نقشه وګروه کټمنو غر کړم یار دا برل ځای لږ دغه که څه په کمک بس پرېږده وچو تا نه غټ کټمن بل شته دې پېښو بس ښه ته دا اوس ګوره دا نقشه ګورو که نه دې خوا ګوره پهلوانه دا نه ده دا سپوږمۍ ده کډون نه یې ویني او دا دې خوا چې کوم دی که نه دا مریخ دی اوس مینځ کې ځای پاتې شو نو دا مینځ کې ځای چې کوم دی که نه دې کې به مونږ ښه مزېداره موټروی جوړو هغه سر له انټرچینج او دې سر له انټرچینج دلته کې دا خالي ځای نه دا صفا ځای چې کوم پاتې شو که نه د موټروی سره خوا کې دې ځای کې به زه خلکو له پلاټونه ورکوم مړه جهانګیر ته به دا پلاټ ورکو شاید ته به دا یو ورکو ارباز ته به دا ورکو باقي خیال محمد غریب دی غله به چې ته چمن ممن وګوره هسې معذوره دی بس ګرځي را ګرځي او پکې که نه چې څومره فنکاران دي دوی له ما ځای کړی دا راته ووایه نیکه چې دوا قریشي او نادیه ګل هم پکې پلاټ اخیستی که تش سړي دي واوره نادیه ګل او دا هیروین چې دا خوله در باندې داسې وم کړي چا سره کیلو د ښځو باز دی هغوی موریانې دي چې کوم دي که نه هغوی په کشتونو باندې پلاټونه لري او تا ته پته چې زه په کشتونو هغه پلار ته هم پلاټ نه ورکړم بس نورې خبرې پرېږده خدای دې ړوند که نظر دې لګي او که نه ته خدای دې ړوند که نظر دې نه لګي زما زوی دې خدای دې بیخ وباسه خبره ترورې دغه را خو یوازې ما نه ده ولې دومره سوالې ده که نه زوی دې راله خوب کو خو تا راله وایه چې دلته کړی کور شته او که نه کوره بیا دې متاورې راشه زما خیال دی نوي راغلي او که نه کری کور و ها شته راسره راځئ بس صبر کوم راځئ داسې کور درله درکړم چې یاد وساتئ راځئ دا کور ده ته به مو مسیږو خیر دی مورې ګزاره به وکړو مورې زه خو دلته نه یم خوشحاله ولې څه چل دی وروره د دې کور کرایه څومره ده او انډوانس یې څونه دی 15,000 کرایه ده او پوره 20,000 اډوانس دی 20,000 مورې داسې ښکاري چې دا کور دی په مونږ خرڅوي نه سکه پردي کورونه دی څه دا کرایه او اډوانس دی مورې دا څه کلی خو نه دی دا خاریه ده دلته کورونه ګران دي خدای کړی ناکام دی نو گزاره به کوو که دا کور هم خوښ شوی نو بس اډوانس راوباسئ مونږ سره دونه پیسې کم دي دا څه د لامده خوړ خیرات دی پیسې راوباسئ پیسې وروره مونږ سره خو دا 15,000 روپۍ دي چې تالی درکړو خرچه به پسې کوو 15,000 روپۍ ښه وی ما دغه پیسې راکئ او باقي به دا چیلی راکئ خدای کړی ناکام دی نو څه کړې لیونی خولې راونیسه خدای درته کور مبارک السلام علیکم हमें तो लूट लिया मिलके हुसन वालों ने काले काले वालों ने गोरे गोरे गालों ने हमें तो लूट लिया मिलके हुसन वालों ने काले काले वालों ने गोरे गोरे गालों ने हमें तो लूट लिया मिलके हुसन वालों ने और काले काले बालों ने गरे गरे गालों ने
وایه د ترزیه دا بیا دې په څه باندې سره خوله کېښوه توی 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 زما په خیال باندې بیا درته په لکۍ باندې چاخپه کېښوه کوړوړنګ ټړینګ 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 زما په خیال باندې د کور نه راوتی ښه تنګ داسې کار دی زما خبره واوره دلته ماله په زړه باندې مه راکوه چوټونه ځکه چې ما په سپوږمۍ کې جوړ کړي دي غټ غټ پلاټونه دا خو دې بیا کړي کمالونه دا ځای زما د روزګار دی دلته مه راکوه ماله چوټونه ځکه چې په سپوږمۍ کې ما جوړ کړي دي غټ غټ پلاټونه انو ہمیں تو لوٹ لیا مل کے حسن والوں نے گرے گرے گالوں نے خبر تمہیں غوښ اے تربورا خدای دې غرق کا چرته د بیري بورا نو په دې سپیا کا مخ درله یو شاټ اخلم هم په دې ځای د والو درله یو پاټ اخلم تا څه وایي او تختم ځان له په سپوږمۍ کې یو پلاټ اخلم نو بیا راکه 15 لکه روپۍ بیانه نور خیر دې راکوه په ماهانه که په کشتونو یې راکې تربوره خیر دی که درته پاتې رالم در به کمه هر جانه ورک شه اوزه د کرزونو څه جوړیږي تا پسې به پهلوان غریب بیا کم ځای کړیږي الله شکر دی چې مسلمان شوې مسلمان د وړاندې نه بس ټیک شو که نه داسې کار وکړه 15 لکه روپۍ راکوه چې د خیره سره ته په سپوږمۍ کې د پلاټ بوکینګ وکړم 15 لکه روپۍ بدلې درته دا راته ووایه چې په سپوږمۍ کې د نسوارو اجازت شته چونډۍ لګولی شو دا سپوږمۍ ده چې په اردو کې ورته چاند ویلی شي او په چاند کې د نسوارو اجازت نشته 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 نو بیا زما څه کار دی چې په چاند کې ځان له پلاټ اخلم ولې مازغه مې خراب دي په چاندني چوک کې ځان له ولې پلاټ نه اخلم چې هر ځای کې پکې کول او نسوار چوم او هر خواته مې چې خوښې ولمې څوک پکې پانولي زه به پکې نسوار ولم زندہ باد چاندنی چوک نو ہمیں تو لوٹ لیا مل کے حسن والوں نے کالے کالے والوں نے گورے گورے گالوں نے ہمیں تو لوٹ لیا دستکې ورپسې ښه خو لوټ دی که مولی سم لوټ کي دا مړه پلاټه دې سر ته دې وګوره او تا ته وګوره کښېنه راځي دلته کېنو او د مینې یو څو خبرې وکړو کېنه کېنه ای خدایه په تشه خېټه به د مینې څه خبرې په مړه خېټه خو نه زمانه خبرې کېږي او نه مې د پلار نه خبرې کېږي دواړه اوږده پراته دي نو بیا ته کښېنه او زه درنه لاړم ولې چې په تشه خېټه زما نه خبرې نه کېږي ما له خوب راځي ما ته به ته خبر هسې دومره راوسته د دین
دي مين خلوا Sakit itu perkurakan ah. Ada Begum siapa lah? किसान बाने से गड़बड़ बांधने लग गया है। पता जरा बांधे कोटे बांधे दिए तुम बांधे यार है और कसी बांधे गोरम خبر شه چې هغه ټوله بچلته سره د موټر سایکل ورک شوی ځان دې راته د ازیر دیخه سبق کو دیما سبق کو السلام علیکم وعلیکم سلام ولې څه چل دی نه نه هیڅ ماشاءالله ولې نه اساسي ماشاءالله اسې ګورې زموږ د عمل ډېره ترقي وکړه ښه څنګه هغه داسې که نه چې داسې ګوډاګي ساز کړي دي چې خلکو سره ګرځي ګوډاګي نه ده ښه عامې زامن دي او عامې لور ده اسه بوتو ساري ته ګوډاګی نه ما د ګوډاګي تر دې غشت ته ګوډاګی نه نه کنه دا ستا بچي دي او بچي مې ولې ستا پکې شک دی شو نه دا ستا بچي دي ولې دا زما نه پلار نه دي خو زما دي که نه زامنو دا لور هم ستا ده نه دا چا دی خو زما لور ده که نه ښه یو دا څه په غضب مسل شو نه ته په رښتیا ګوډاګی نه نه مشر او کشر درکې ادب شته که نه دا ګوډاګي کاکا جي تاسو څنګه راغلی زه دلته کې کور دپاره غواړم کرایه کور پکار دی مړه بیا خو صحیح ځای ته راغلی که نه کور که کورونه ویم داسې کور به درته درکړم که نه چې یاد به لري ګوډاګي کاکا نه داسې کار دی راځئ چې کور درته وکړم دا سامان څه دا دران راکړئ چې کېږي سامان څه کې رکاټ مال څه کې راځې تو خبره واوره دا به دلته پروت دی امانت لکه ګوره دا پخوانی دی ګورې ما ته پته ده دا ځله زه درته وړم درپسې دا ګوره ما قاضي اعظم سره ګرځولی دا سامان نوړو دا سامان نه کېږي زه در وړم که نه ډېر ښه سړی دی یار بچې زما کې ځئ راځئ خپل کور دی راځئ هلکه دا څه چلو که که سامان یې نه کې سامان د ګوډاګي کاکا بېغمه اوسئ یاره زه به ادب سړی راځئ په مخامخه خطا شو ورته کور دی دا ورځئ کور خو ښه دی یار دا څنګه چل دی زما کور ما په خپله بند کړی و او کړکۍ کولاو ده
ماشوم راغلی لالا دا ماشوم راغلی دا څوک دی څوک یې ته ما پرېږده ځوانه ته څوک یې نه زما په کور کې ما نه تپوس کې چې ته څوک یې دا څه دي دا وګوره لالا څنګه د خانانو په شان ډډه والې ده یاره زه خو دې کسانو سوچ کې واچوړم زه چېرته غلط کور ته خو نه یم راغلی خو ته ولېږه زما دې کور کې یو نښه وه نه دا کور خو زما دی دا راته څنګه زمري زمري کېږي خاني ته ماته دا ووایه چې ته زما په کور کې زما نه تپوس کې چې ته څوک یې ته څوک یې ځوانه خانه دا کور ما ته چاند پراپرټۍ والا په کري راکړی دی پوره 15,000 ایډوانس 15,000 کري سره د یو چیلې چاند پراپرټي 15,000 روپۍ ایډوانس او چیلې رورا پوره 200 روپۍ به یې راله کول او هغه چیلې هم رانه بوتله ځوانانو دا کور به ما ته نن خالي کوي دې کور ته زما سخرګنۍ را روانه ده کني نو ښه بدله ني پوه شوی او که نه او زموږ هغه 15,000 روپۍ او چیلې دا هم خپل کار دی که تېنې الی او که وربخه یې ما ته به نن کور خالي کوي باسه ورشه لږ روټۍ راوړه باسه ځه بلې ښځې ته دې اواز کړه ته چې چا سره مینه کې اوس زه روټۍ درکوې زه تاله روټۍ نه درکوم خطا زه په سپلې ویشتمه یو منټ صبر وکړه گزار نکیا گزار نکیا صبر وکړه پرېږدم دې نه وعلیکم السلام بچې سرتوره مشي ورشه یو ګیلاس اوبه ماله راوړه بچې کښېنه بچې یا بچې دا خو ده چې زه د کلي هغه د کور ته لاړم دواله تلم نو ما د کور چکر والو بدماشان یې راوستي وو کور یې رانه قبضه کړی دی دا څه وې داجي او کنه بچه عجیبه بدماشانو چانک بدماش پیالی بدماش اوس د بدماشانو نامې هم ختمې شوې چانک پیالی نو داجي کور ته به دې روړو که نه کور کې خاص هم لوښي کم دي دې ته کمکل لور ته وګوره بچې دا هغه لوښي نه دي بدماشانو په زندانه میښي دي داجي نو اوس به څه کېږي بچې یو خو دا غوا چې ده دا لږه په خېټه مړه ساته او د دې حل شته دا حکومت د څه دپاره دی نو داجي اوس مې ورته ګوتاوه کېښوده خیر دی بچې چې څنګه مونږ زر زر اوبه کېږو که نه نو دا هم څاروي دي زه ځمه تاڼې ته راپورټ کومه او ته دې غوا ته لږه ګوتاوه ښه ځه داجي الله دې مل شي خو خیر ته لا خبر نه ډېر زر به خبر شي که خیر ډېر زر به خبر شي زه خو په غم ووړېدم ته به هم شکر دی ډېر زر ووړې ویم خور مې نشته که نه چې تر تا نه مې ډایرکټ درکړې وې رښتې دپاره چې تا ته پټه لګېدلې وې دا شپېلې ولې زه نه یم هغه وګوره
دیسی انګريز را روان دی سره خو ډېر ګډ وډ را روان دی ماته ماشوم دغه ماته چې څومره اندازه ده که نه نو په خیو چې خو سخت درد راغلی او ځان د ډایرکټ چېته ځای بولي یا الله کابوی کې رابا یا لکه خبره وره ویم څه دې خوړلي دي والله که څه مې هم خوړلي که څه خوراکي نو دې په د پاسه اوس نور خوراک هم خوري ویم ګډ وړي خیر خو دی که نه خېټه کې خو دړ مړ نه دی هلکه ته ځان له د دې سترګو ټیسټ وکړه پوه شوې که نه زه تا ته مریض ښکارم نه نو ته داسې ګډ وډ راتلې نو ما جوړ په خېټه کې دی مروړ دی دا خو ځواني ده جوبن دی الکواني ده او بیا حسن دی ښایست دی او ډریس دی غم مه کوه زړګیا لنډر سړی اکثر همیش له پاوا ګرځي او چې کله واده وکړي که نه نو بیا لکه زما ګرځي واه هسې واه زه نه خو هسې مړه ساکسي دی وړی دی ما ته په شریعت کې اجازت دی د څلورو او زه به پوره څلور کوم او تاسو ته به ښیمه چې وګورئ زه اوس هم هماغه رنګ ګرځم پته به دې ولګي ښه ده زما تشپاڼو زه به د نه اوس لاړ شم زما ډېر قیمتي وخت ضایع کوم ځکه چې زه ملګرو پیسي ته غوښتی یم ما یې روټۍ کړې ده ښه خبره وره اوس خو په فیسي کې روټۍ خورې که نه خو ته به انشاءالله ډېر زر بیا خیراتونو ته کښېنې د دې نه پس که خیر تشپاڼو ګورئ تانې مه راکوئ خیر دی که یو څو پوټي پاتې شو پلیټ کې تاسو یې بیا لفافه کې راوړم هلکه د کلي ډاټسم خو به وتی نه نه که وتی که نه غم مه کوې هغه چینچي نه ده هغه به ولاړی او که هغه ډکوي که نو پیدان پورې ونښه خبرې د پیسې کوي او روان په چینچۍ کې دی خدای دې زر واده که زر واده که زه خدای دې زر واده که دا دوا خو به دې ماته کړې وي دا کڅوړه خوله دې نیولې دا ما خیرې وکړې که دعا مې وکړه ما خو هلته دوا دې وکړه دا غم مه کوه ډېر زر به پوه شي که خیري ښه حاجی لاډو باندې راغله حکومت ماما السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام هغه پراپرټۍ والا زما کور چې چاله ورکړی پته نه لګي څوک بدماشان یې م راوستي اوسه چانک پتیله سمسه الو کچالو او کور کې راته ناست دي جی مهرباني ښه اوس ووایه خان جی داسې کار دی که نه دا خبره ورته غوږ کې کومه دا د راز ده پوه شوې خان جي بلکل زه پوره ورسېدم ها ته اوس ځه دا زما کار دی ځه مهرباني جي بس ته یاره نور تیری په دې کور کې زه تنګ شوم بغیر پیسو نه راته ژوند تېرول ډېر ګران شو عذاب نه دی تا ته عذاب جوړ کړی دی پلار ته دې ووایه چې یو جریب ځمکه در پسې ولیکي شومتوب د هغه په سترګو باندې داسې پټۍ لګولي دي چې بالکل سن منبوک مو نه دي ساز کړی دا به څه کېږي څه به کېږي اوس تاسو مزې دي او زه په دوزخ کې پروت یم خدای دې تباه کړه چې تباه شي ما نه د زړه وښکلو ستا پلاړه شته دی ولې نه کارور مې وه ورور مې رالو پلار مې رالو کومړن مې کړي پلار دې څه شو هغه بازار ته تللی دی راځي هله پلار مې رالو چېرته
خدای ګورې پټ څوکم کېده ودره دادا درلم کار خدا کنه او دادا خیر ده کار تو نه کولاوي لوخي مو وینځل ها صبر ازا ګټ لوخي منځل پلان کې ریکارډینګ دی کړی پته نه لګي څه چل دی غلي ونی پته نه لګي علي ولا څه شو ها دادا بازار ته تللی بازار ته په دې ټیم بازار ته کارونه بوله مونږ ور وخت کو بل مراغسته شابه سر مو خوږي او دا څنګه کړه خې تیز چای پخې کزر کومه راړه شابه خا دادا سم چې راوړم کار خو یاره هر وخت یو مصیبت دی چای ها دا څنګه غا تا کار وکړه هغه لیونه باندې بیا پولو دا شابه کار وکړه ونی اکون ټیم ځان سره را پته نه چالي ونی چته وړه او هو ته مړ هلو ری زرګه وکړه کونټی را کړه اری ونی پته نه لګي دا بلم پته نه لګي پته نه چې بیا کرکټ لا چته ته یو څنګه چاته یار سب په ګولو وطن خو زمنګا سو وخت مړه بس ګوړې به شومډې به زار شم د خپل وطن نه خو مړه بس گزاره ده پردي پي دلته کې بدا سکه پکې شي ما ګرانه څه کار نه شي ها څنګه چې دا مې تاسو چې ریان یو څه چلیان خو وکیل الو په چې دا میری کې پکې نه کومه علي والا سره مقابله کړې سم چې وبې الو ری اكونټي راځه کنه وخت دی ها درلم اوه لوري کونټي راځه کونټي نشته او هر وخت کونټي نشته کونټي کوم کا ځواني ونی چته تیری دي چرته بار وکړسي نو اچھا اوس کو را لکه ته ګرمي کوم هغه شابه درګر ما شابه سره وړه کونټي و سره ګورا علي ونی پته نه لګي پته نه چته تللی او یو غوار وخت تاسو کرا مړې ټول مصیبت شي شمړه واخیات کس سره جګړه کړې ځواني پیریان نه وینېګا لاستی راشي خوب اساسي درا باندې بیلنس غرق پرک کړو الا نفرت بیگم راځه دا جوړه څوک اچي چې تا دا چوري دا خو نفرت کلر دی کنه یرا نو خو داسې څه بدله ښکاري ښه اصل دا سوچ کړو چې زه دا ډېره ګرانه مخه آغا زه به څه د یار صفت کوم ګوله چې د هر سیډه اوسه کې خوږی او ته خو بیا سم شکري نه مړې وایم ستا دې مینې زما په دې زړه کې نه دی بلکل یو غار یو سورنګ جوړ کړی سورنګ زه یم چې ستا په زړه کې صرف زه اوسېږم ته څه وې په زړه کې زما زړه دومره غټ نه دی چې دې کې به دوه ځایږي دې کې صرف یوه ځایږي هغه څوک هغه زما دا بختوره ښځه یاره ویم چې د کوم طرف نه درته ګورم که نه نو بس یو درشن یې نو هله ربا دې مخکې سرخي لږه ډېره کړې ځکه سور دی خیره زما مال دی تیلې ورته کوئ وا دا هر سیټ نه د مخامخ نه وا بلکل ګلې ګلاب مړې ویم دومره مینه سره کوم دومره که نه چې مړه څه حد یې نشته نو بې حده مینه سره کوم وای نو تا نظر تا نه او چې اوس هم نه منې که نه نو الله دې مل شه شاید
ول غواړم تا ته کتل غواړم تا خپلول غواړم تا ته کتل غواړم ستا د محبت بازار کې ګرم خریدار یم زه دې ذمهوار یم جنۍ زه دې ذمهوار یم زه دې ذمهوار یم جنۍ زه دې ذمهوار یم زه وفادار یما تا تابعدار یما زه وفادار یما تا تابعدار یما پوره د ټولې زندګۍ هر یو ارمان تا زما خدای دې جانان تا زما خدای دې جانان تا زما شراب د مینې راکوي د شراب سترګونه شراب د مینې راکوي د شراب سترګونه ستا په تشکتو باندې والله خمار خمار یم زه دې ذمهوار یم جنۍ زه دې ذمهوار یم زه دې ذمهوار یم جنۍ زه دې ذمهوار یم اسردا داستا محبت زما د ټوله زندګۍ اسردا زخو لیلا یم مستا یارا مجنون شاه زما یارا مجنون شاه زما انا خو بغیر ګل پجن کې بے قرار یم زدي ذمہوار یم جنۍ زدي ذمہوار یم زدي ذمہوار یم جنۍ زدي ذمہوار یم خبرو باندې ساروان مین یم دستا وړو خبرو باندې مینا را سراو کمین دی په گفتار یم زدي ذمہوار یم جنۍ زدي ذمہوار یم زدي ذمہوار یم جنۍ زدي ذمہوار یم زه وفادار یم تا تابعدار یم زه وفادار یم تا تابعدار یم खबर बांध दी है इसकी खबर बांधे अखबार बांधे टोल बांधे है वे इसकी खबर बांधी वर गई खबर बांधी या अल्लाह संग अमल बांधे रहम बांधे ओके इंसाफ बांधे खलक राशि मल बांधे
قائم دائم باندې شي جواری باندې کوله معاشره خرابوي معاشره وای ستا مازه خراب دي په خپل خیر باندې خو ټیک کړه لره باندې دونه غټه دونه څه چل جوای شاب جواری باندې کوله جواری وای سه باندې جواری کوله हाजी माशरे खराब होला وای کې معاشره خراب ولا وای کې هغه څنګه हाजी बिलोरी कूल और अखरे जगह कोले कोलो के وای کې ستا مېړي باندې چمشه है वह माशूम बांधे दिए गुलू बांधे दिए बिलोरी बांधे का जाके जवारी बांधे ना वह सीधा बांधे देगा हमारा रसदी ये ना बांधे ना माशूम बांधे रोस्ती देके ना जवारी बांधे का शिनोली बांधे से जवारी बांधे रहा है वह दा बकला बांधे सड़े की दा बा मातवे दा पट्टी बांधे चा करे दे सही बांधे माशूम बांधे नहीं वाले दिन और सर खैर बांधे दे والله را जी کله تو په کوچا قبضه چولې اول شان د دې معلومات دې چیزې باندې لار شم نه زما په خیال مسکه جوړي خبره در باندې خو لګي خو نه زما مطلب ته مې نه ډوډۍ خپل نو خبره خو راکنه پوره پکو کې مې وې نو بار خو مې خلک کې چا پیر وای سوق دی هغه ماما تو ګوره ګوري کنه دې ټیم کې بس ته خوګه شمه سره به خاوند څنګه ګوره گلزار بیگم نریشه گلزار بیگم زما خبره وره ویم قسم په خدای که تا سره دا غوسه مزه کوي د سره مزه نه کوي زما دې ستا په دې مزیدار سر باندې قسم وې د دې په دې یو ویښته باندې داسې کار کوو که نه دا ملیکه کپټي له ولاړ شو اسم خانداني غلیو پلار په نیکه ستا نیکم غلو زما غدم خدای پرده وکړي دا ملیکه که د پټي نه به ګوپیان راپورټ شي د چا ټلیفون هم رالو ښه د ښځې نه دی د سړي دی السلام علیکم راځه ما پسې راځه السلام علیکم خیر دی او د مخرا خدای په خیر کې وبول شي کنه السلام علیکم وعلیکم السلام زبوس لاشم او تلاشه راځه وما خارخه راځي کېږي وای ځوانا څنګه دې لاره غلطه کړه یره جی تاسو نوم مې ډیر اورېدلو زما یو مسله ده مسله او هغه د چینک په ماش پیدا کړي خبره کوا خبره څه خبره ده یره جی بس زه په ټوله خبره باندې پوه شوم راځه چې ورپسې ځو مړه دا لا څوک دی چې تا تنګوي راځه د جوړې زما نوم نه دی اورېدلی راځه خورې زه خبر شوی یم چې تاسو خاوند ډېر زیاتې راغستې ها اوس به راغه دې کور ته ژوندی نه راځي لښکر رالو وعلیکم السلام بچې یا لکه پهلوانه دې خوره چې دا څه لښکر راړو دا د چا بچي زما په خیال پلارانو څه مړه په لانجه وړي دو یار کینا دا څه دي ماما اورېدلي مې چې ته هلکله په سپوږمۍ کې پلاټونه ورکوې یا الله خیر راته ښکاري چې د دوی مشران دي چې کړي دي په مزه وایه او بچې بالکل صحیح دی اورېدلي ځکه خیر شو کاکا موږ چنده راټولې کړې موږ له پکې یو ګروم نومره زیره نه بچې زال ته بچ نه سیوا کوم زال ته ایکسپایر بوډاګان لېږم چې بس د مخې سره مري او زه بیا پلاټونه نیلام کوم نه ماما موږ هلته پاخه نه ځو کله به ټورنمنټ ته ځو د څه شي ټورنمنټ د کرکټ نه بچې کرکټیانو له خو بالکل د سره نه ورکوو تاسو دې دنیا کې کم د ښې کار کوئ چا له روشندانونه ماتوئ چا له سرونه ماتوئ نو څه کوئ دا فساد بره ولېږم دا نشي کېدی دا بالکل نشي دا قلته خو نه پوهېږې که نه که یو ګراونډ دې ورکړې که نه جوارګر به راځي منډې مې دا د کڅوړې په شان خولې نیولي اوس څه کوې جوارګر نو سرباز ما پسې بره لېږي زه دې په دې دنیا کې تنګ یم ته اوس هلته هم راپسې رالېږي هلته زه یو ډېر یم که نه ها ماما ته موږ له پلاټ راکې ګروم دپاره تا ته چا ویلي چې موږ تا ته پلاټ درکوو دا ډول څه وي او دا باجه څه وي دلته درې ډېرې دي او د لوبو میدانونه نشته موږ به دا لوبې چېرته کوو د دې بندوبست درته بچې ما کړی دی دا مشران درنه داسې بره لېږم بس دلته به تاسو ته درې خالي پاتې شي بس تاسو پکې کرکټ کوئ
خبره خلاصه خان ماما دا مشران به بیا ته برخه خې نه بچې بره به ولې خخوم زه په سپوږمۍ تنګوم داسې کار به چې کله د خیر سره مري که نه به دغه ځای نه بې ګزاروم او چې څنګه لاندې راځي په هوا کې به ټپوسان خوري څه به پې زنانه جاړي او ځان به پې وایي خبره خلاصه بیا راځئ ملګرو چې د مخې سره اخون بابا دیره باندې قبضه کوو راځئ هله پهلوانه ورشه ورپسې چېرته بله دیره ورته وښیوې دې کې لړمانان دي هله دې پکې که نه موږ لیسو مړی وایي مونږ لیسو هلته زما ټول شجر نصب پروت دی زه به پکې بیا نیاز څه وپېژنم ترور به پکې څه وپېژنم چې دوی هواره کړه هله سپوږمۍ ته څو خېجي مړه هسې غادرې نه مو خلاص نه کېږي خدایه ځان ته مو کار کتلې رئیسارې که مې خو شور جوړ کړی پته نشته چې خپله اوس چېرته لاړ خدای خبر شي چې د حکومت د کیسې لیدلي چې د لیلا وردي ورکوله زه بیا اوس کوم لمانځه ته لاړې خپله خوښه ده او ډېره ښکلې مې پخ کړې نصیب کې شو चाणक बदमाश जिन्हों में चाणकी नो अब सब बदमाशी तरा कदा चैनक دا چینک پریدا خود ته ماته دا ویا چې ته دا غریبانان ولې تنګوې کو زما مالک زه کاغذونه زما په نامه په پخو کاڼو انتقال ما پسې دی او ته وې چې ته دا غریبانان ولې تنګې خیر خو دی که نه خبره واوره دا زه څه اورم دې خو وایي چې دا کور زما دی ما په دې خبره پوه کړه چې تا زه دلته څه لټوستی خبره مې پوه کړه ما خو پراپټۍ والا راکړی دی یادی که دا سپه سپه سم شروع کړي دي کټې مې نغاړئ هلو آبا درځمه که نه چغې مه وه مړه درځم چې هم پکې ختمه شوه جرګې زه به درنه اوس لاړ شم بیا به لاس دې آزاد ښه خانه نو تا ما پسې اوس پیالی بدماش نه رښتیا چانک بدماش راوستو ګوره لالا ما سره بله لار نشته زه څه وکړم داسې کار دی ستا له به زه د مفتو مشوره درکړم ته به دوه خپلې کړي دوه به پردی کړي لوښي لرګي به دې راغونډ کړي شاته به یې لکه د کډمانو راواړې او خپې بس پکې ولي چې زما خرګنۍ را روانه ده دومره کم ټایم کې زه څه وکړم زما کاته کې ټایم نه شته یو څلور ورځې به درله نور ټایم درکړمه ځوانه خفه نه شي زه لږ سخت مزاجه غونډه کې یم خو بیا مې همدغه څلور ورځې ټایم درکړو غم وکړئ ښه دې سره ناسې خبرې کې دم ستا ښځه زم ستا ښځه ما سره خبرې ول نه کې ولې چې ته سپېره دا کمه بختوره ده دغه زمانه زیاته منحوسه ده خوله دې په جوت کې کا که زه تا ته څه نه یم که نه نو دا دې خپل عزت وګڼه ته به زما څه وکړې خپل شکل دې کتلی دي ښه ځه ته به څه وکړې راځه ما سره جګړه وکړه جګړه کولی نو راځه ما سره وکړه ته به څه وکړې زما پرېږده چې لږیا وي مړه دا د دې عادت دی نه خو داسې څه کولی شي او نه هغه رور څه کولی شي دا زما نوم دی ولې واخیست
ځکه چې ستاسو ښکرې شوي دي. په آرام کښېنه، د قیامت په ورځ به د یو مختوري او دا یو به سپینې، ځکه چې ته انصاف نشي کولی. چې زه څه نشم کولی که نه، شابه پاسه وځېدي وځئ ویم. ښه دا ارمان به دې پوره کړم. راځه خورې چې ځو. څه دي وروره ما ونه پېژندې؟ ولې وایي که ته ما نه پېژنې؟ نه که نه ته څوک یې؟ وایي چې ما باندې نه پېژنې که ته څوک یې؟ وایي که زه اولدار باندې ما پردي کور باندې قبضه باندې اچولی دی. قبضه؟ وایي که تاسو باندې رپورټ باندې شوی دی، پردي کور باندې قبضه باندې کړی دی. دا څه یې ولدار صاحب، مونږه او قبضه؟ تاسو ته چا غلط انفارمیشن درکړی دی جی؟ وایي که ما باندې وایي انفارمیشن انګلیش باندې وایي که ته ما باندې کې نه پېژنې، یا خو کور باندې قبضه باندې اچولی دی او بل انګلیش باندې خبرې کوې. وځه دې کور باندې. اولدار صاحب څنګه وځم؟ پوره 15,000 روپۍ مې ورکړي دي، سره د یو چیلي. چیلي باندې دا خو ما باندې څه ګډه وډه معامله باندې ښکاري. اولدار صاحب که په ما هم یقین نه راځي نو زما مور نه تپوس وکړئ. وایي مور باندې تپوس وکړو، زه پرده باندې وکړه، زه ستا مور باندې خبرې وکړم. شابه وایي داسې ماحول دی. وایي چیلي باندې ولاړ دی 15,000 روپۍ باندې بلاړ. مینې د پاسه پرده وکړه. اولدار صاحب راځه. سر باندې خوږ شوی. راځئ جی راځئ. سلام باندې. وعلیکم سلام. ولې اولدار دی اولدار؟ خبر باندې دا دي. وای دا څنګه چر باندې اډوک باندې دی؟ اډوک باندې شته، وخت باندې نشته. شکر باندې ویم خیر باندې مور شو، خبر باندې هیر شو، کې جسی خبر باندې راغلی یم. زلالم ضرور باندې سلام باندې قبول دی. او متی الله خبره اورا داسې کار دی. ګوره چاندني چوک ته مخامخ کنه ګریس پلازا دوندار ستاره دغه ته بالکل مریخ سره خوا کې ستا چې کوم دی نو دغه ځای پلاټ دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. تاته نه السلام علیکم. زما نوم ډاکټر فرمان دی، د سیکلو می دکان دی او په تنور روټۍ پخوم. ودرېږه ته د کوم ځای نه کوم ځای ته رالې تنور ته؟ دا راته د دومره ودې تا ته درکړي چا دي؟ دا خبرې پرېږده، زما سپوږمۍ کې پلاټ پکار دی، خدا راته ووایه د سی ډي اکټرانې باندې ته یې که نه؟ ولې نه یار، د دنیا اکټرانې دی هلته. دا څه کې مدوبالم په سپوږمۍ کې د انډیا هغه چې کومه وه
او انجلینا جولی مړه چې څوک غواړي هلته کې حاضر دي به تاسو داسې کار وکړئ که نه 15 لکه روپۍ جمع کوئ او په سپوږمۍ کې ډایرکټ پلیټونه اخلئ ته به هم ځې ته به هم ځي دا نه ځي ما ته ګوره دا زما سیکرټري ده ها نو دا ستا سیکرټري ده دا د فیکټري ده دا څنګه فیکټري ده ولې د خولې نه تا لوګې لیدلې چې فیکټري ده زمانه تا ته څوک ډاکټر وایي دا ډاکټر به داسې اسې ټیکټر یې ها نو چې زه ډاکټر نه یم نو دا کور مخې د ادیره پلاټه کړې ده دا راته وایي چېرته اپریشن دې هم کړی که نه صرف د نامې ډاکټر یې اپریشنونه د یو سړي په ګرده کې کاڼې شوی او سره مې ته د ګردې کاڼې لر کو نه نو بیا خو به تا ته ټانکې ګنډل هم درځي که نه داسې درځیتوب مې کړی داسې بخۍ وامه داسې که نه چې یو ځل په مریض باندې مې خوراک بند کړی و خو هغه به په غلا خوراک کولو ما ولې په شونډو داسې بخۍ ووالې داسې چې مړ شو خو شونډې کلاو نه شوې د نر بچیا زه تا تاریان یم خدای دې بیخ بنیادو باسه چې تا اخر یې څه شی د تنور نه لاړې ډایرکټ بخو واله شوې ډاکټر یم تم ورو خمبیره کېږي یعنې پړسېږي د صحت خیال ساته ډاکټر یم ډاکټر نه ټیپرې یا لکه نره داسې کار وکړه دی په ده زه د سره پلاټونه اړو د خرڅوم نه دی ډایرکټ بار کا درې کا دی به ما بار کوي د رپېدې غونته کې خولې نیولې ده ډاکټر یم څه ټیټر نه یم ګلاب دی نه دی دا نر دی ورته مې پاټنر لرې کا د ماړه کوم خلک راځي ته خو ورته چې خبره ونه کړې دا څه د چترالي چیلي په شان دي جوړ کړي دي نه چې ما دا ویلې چې کور څنګه دی لږ باران بار ورېږي ډېر باران زمونږ په کوټو ورېږي ته هېڅ غم مه کوه خدای راستي که نه چې په دغه کوټه د لږ داسې لنټر واچوم چې ته وې شپاړسه تا ته ګوره دې مخ ته دې ګوره لنټر چولو ته دې ګوره تاسو خو د نسوارو درک نه لګي ما له به لنټر په څه اچوې خبره واوره خبره خو واوره که نه
څوک یې ته زه که هر څوک یم خو یم د مینې لیونی راځه ما سره ودرېږه تا سره د کوم ډاکټر مینټل سرټیفیکیټ دی چې ته د مینې لیونی راشه مونږ سپېلني و سپېلني دا زما معشوقه چېرته رسټورنټ ته بوځي داسې عمل به در سره کوم چې ته به ټول عمر یاد ساتې یاد ساتې دا څوک و هر څوک چې خو ښه سړی نه و نو زه خو درته زه وایم چې د دې ښه سړي سره ګرځه ګوره هر سړی خو ښه نه وي که نه راځه چې ځو راځه بله څنګه بېغمه وځله په ما باندې یې خوبونه حرام کړي دي او خپله بېغمه وځله ته غرق شي په سر دې راله دړکو داسې غوسې کوې چې ته وایې ستا تاڼه ده دا کور دی دا ستا تاڼه نه چې غوسې کوې دا راته ووایه تا ځان سره سره ونه څه څه مې راوړي وه ولې تا ما نه څه غوښتي وو ولې تا ته به زه وایم چې هر څه راوړه ولې څه به خورې نه څه ته به کور ته جوړې څه نه راوړې که نه به دا تاڼېداري دي په ما باندې خرڅې صرف په سر دې راله سم دړ کړی دی یو چغې هلکه زما د مخې نه لږ لږ شاخوا شه نه دا تا ما ته ووایې زما خیال دی ته به پوه شوې نه نه دا به دې ما پلار ته وي اخر انسپکټر یم انسپکټر په تاڼه کې په کور کې نه هلته زه تاڼې کې تنګ وم چې دلته راشم نو ته مې په سر والې خو دا راته ووایه چې څه دې پخ کړي دي او که نه دا راته وایي چې څه دې پخ کړي دي او که نه نو تا راوړي سي چې زه به یې پاخه کړم ښه نو ما نه دي راوړي ټیک ده زه ورځم چې په 15 منټه کې تا له سبزي راوړم او ښه ښکلې به یې بیا پخه کړې ذاته اوس په کراره وده شم بیا یا الله یا الله ما څه ګناه کړې وه چې ما له یې داسې خاوند ناکو یا خدایه 15 منټه نه 15 ګنټې یاده وه داسې غوسه راځي چې خوب یې م راباندې خراب کړو خو زه ښه ده هیله به خوب وکړم دې سړي نه به زه کله خلاصېږم بس هغه د تاڼو خبرې راته کوي مایي سبزۍ دپاره ما له پیسې راکړه پیسې درسره نشته خدای دې بېخي ستا له سبزي وباسي دا خو ما له مغز خراب پیسې درکړم سبزۍ دپاره پیسې راکړه ما سره بیخي بلکل دا راته ووایه چې ته څنګه سړی چې تا سره سبزۍ پیسې نشته ته ځې او که نه زه دې وباسم که ته پیسې راکړه ته ځې او که زه دې وباسم یا الله وای خدای یو خو ته نه دا خوب نشم کولی یو خدای د کور دې کارونه نه نه خلاصېږم یا الله تا تا ماته څنګه خاوند لرې راکړې ما خو تا ته پیلم وویل دا خوب زه نشم کولی ویده شم او ویده نشم ډېر اوږده به شم نه بس مې اوږده کېږم اوس به بیا راشي بیا به راله لاسه راوړي غمو یا الله داسې سړی خدای نه چالاک ورکړي لکه دا مال یې چې راکړي
سترګو جانانا چې دا میندې کړم په شنو سترګو جانانا وای ژوند مې بې له تانا اوس کله تېرېږي وای ژوند مې بې له تانا اوس کله تېرېږي بناس قتل دی خمار دی ہے سترګې دی څومره اثر دی بناس قتل دی خمار دی ہے سترګې دی څومره اثر دی چې تر وګورې سوځېږم د هر خوانا چې تر وګورې سوځېږم د هر خوانا وای ژوند مې بې له تانا اوس کله تېرېږي وای ژوند مې بې له تانا اوس کله تېرېږي سترګې دې څومره عجیبه دي ہے ښایسته ښایسته نشه نشه دي سترګې دې څومره عجیبه دي ہے ښایسته ښایسته نشه نشه دي تیرو بڼو دې ګذاره کړلو بې شانه تیرو بڼو دې ګذاره کړلو بې شانه وای ژوند مې بې له تانا اوس کله تېرېږي وای ژوند مې بې له تانا اوس کله تېرېږي عشی روزله اوس جړېږه ہے تا ته چوي چې میانېږه عشی روزله اوس جړېږه ہے تا ته چوي چې میانېږه شوه په نري کلي کې ستا زندګي ګرانه شوه په نري کلي کې ستا زندګي ګرانه وای ژوند مې بې له تانا اوس کله تېرېږي وای ژوند مې بې له تانا اوس کله تېرېږي چې دا میندې کړم په شنو سترګو جانانا وای ژوند مې بې له تانا اوس کله تېرېږي وای ژوند مې بې له تانا اوس کله تېرېږي یا الله چې دې چې پړنه کله خلاصي یو دیدن سره یو ورځ بلم زیاته شوه پهلوانه داسې ښکاري چې ډېر ستړی شوی ستړي کېږو به نه دونه منډې م ظالمه ووالې او هېڅ هم ته جوړ نه کړم واه 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 جی واه 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 داسې ورته پروت دی ته به یې خاندې او ته څه ته جوړونه کوې بسه صحیح مړه داسې ورته برابره پروت دی ته به یې بس دا مړ تا شړشم کړې بسه نیغ ودرېږه ګوره چېرته د ګټې کور ګوره ظالمه ټوله ورځ به پروت یې او بس دا خدای والې او په تا باندې چاپي کوي چېرته ګران ګوره چې سپوږمۍ ته څوک پوښېږو د ظالمو چوته پورې به ماشي هم بره نه کړو سلام علیکم وعلیکم السلام لکه دا خو قاسم کباب والا دی په خیر علي پیره هلکه دا خو هغه بابو قصاب دی وایه که نه وروره که څه خدمت وي نو تابعدار
خدمت مسئ خو زه به د روټۍ موټۍ غم وله وکړم روټۍ نه دی څوک غم چې اوس په دې مطلب دا نیکان به دې څنګه مړی چپه نو که څه منډه تړلی یا سپوږمۍ ته ختلي ما سپوږمۍ ته وخېجه وه چې بس بېغم هلته پروت یم نور خو زه د مجیدي رقمونو نه تنګ شوی یم په دې سپوږمۍ کې یو پلاټ مال لا که چې هلته په ارام کښېنم په ارام زما خبره دواړه اوري تاسو بغیر داسې نه پوهېږي ګوره داسې خبره وکړه داسې کار وکړئ که نه دواړه وروڼه ته خو ځې ما ته پته چې دلته د په رشکۍ کې د کباب په دوکان دی خو هغه رشکۍ نه ده سپوږمۍ ده هلته کې که ستاسو دا خیال وي که نه چې زه به هلته کې کوړه وم او ما سره به ته پړي او غوا به لالم هلته زه انسانان نشم لېږلی نو غویان د کوم طرف ولېږم هلته غویان مویان نشته هلته به ته د کبابو کار کوې نه به ته د کسابې کار کوې بس هلته به نور څه کار به شروع کړې کرکټ لګوئ ستاسو مرضي ده خوښه مو ده منظوره ده که نه به چې زه څومره پیسې یادونه به راکوئ یا یوه دعا وکړئ یار چې خدای پاک د دې دا کار وکړي یا الله یا پروردګاره ته دې بره ولېږي پروردګاره نه نه مړې نه کړي یا الله سپوږمۍ لې اوچت کړي خدایه با چې څه د دوی په قسمت کې ته ورسره هغه وکړې پروردګاره آمین 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 زه چې لمونځ ته ورشو I shall rush you down to Willowbrook and back. Mole did not answer for a moment, for he thought Harry was that he can be دې خاطر وکړه یار غلی شه وختي راسې لګې ګډې وډې وې دا وګورې ډرس هم د انګریزانو دی کړه وړه دې هم د انګریزانو دی او نوم د دې قطبدین هغه د مسلمانانو په ځای یې نو کم از کم دا نوم خو به دې هم د انګریزانو په شان یې ښوی نو ستا په دې کوپړی کې بوستي ته راته کیوډي خان ووایه که کیوډي خان نه مړه خو بس ډایرکټ ډوډۍ خلاص خان ګوره تربوره ته زما په مالګه باندې زخمونه دوړې زخمونو باندې مالګه دوړې زما په خبره ته ونه رسېدې که نه نو آخر ما خو هم پوهېږه که نه ته څه ویل غواړې که مولا دې واده کړي آمین دکه لکه سمسبرګې همدې خبرې له دله راغلی یم تربوره ما یې چې لږ هیلپ را سره وکړه الله شکر دې چې په ده خو هم دا مرض لګېږي دا څه وي دوا مې ورته کوله که نه ما چې خدای پاک دې کوره باید کړي آمین آمین زما خبره وه داسې کار دی که نه د واده نه پس که خیر دا کوټ او دا پټلون به نه بیا به د خیره سره 3 پیس وکړي 3 پیس یاره والله تربوره په ایماندارۍ چې زما د مستقبل نه خبرې یار اوس خو د هر نه واده کړي د مستقبل نه خبر شوم خو کاش چې زه د واده نه مخکې خپل هم خبر وی څه دې وي ما دا وی چې خپل کور خو یو ښایه که نه سړی څوک دی لورې څوک ده خپل دي انور کاکا نه دی کوم انور کاکا اوس خپل تره او زما تره انور کاکا نه پېژني ښه د انور کاکا لور دې خوښه ده لیلا ولا تره زویه لیلا مې ډېره زیاته خوښه ده او زه دا غواړم چې زه د هغې مجنون شم او موږ دواړه د لیلا او مجنون هغه کیسه بیا را تازه کړو خو چې انجام هماغه نه لیلا او مجنون خو د مخکې نه سر خوړلی و انشاءالله تاسو به ورپسې وخورئ ما دا وی چې زه دا دې اوس ورځم او خبره ورسره پخه کوم د رښتې یاره بس دې ته وایي تربورو مړه چې تربور د تربور په کار را نه شي که نه نو بیا خو صرف بور دی بور دی دا نه لاړم وشه لاړم زه دې انتظار کوم خیري څنګه مې چې کور برباد و که نه انشاءالله دغسې به دې کور بربادېږي آمین اوه داسې سپکې دي د تېغمردار شي ورک شي چې شي ورک دومره ګندی خوا نه زه بېلولو راځم نه ډېر څښئ یمه نه مسه څښئ نه مسه زه نه بېلولو نه به ځې بار ته به نه ځې بیا دادا ته وایم سپږنه د سر خو د سپږو نه پاکه بیا بېلورو له ځه هسې بېلورو له ځم نه باچې زه بېلولو راځم نه ما پرېږده نه بیا به زه خو بل اخیستی دی بیا به زه غویمه جوړه کړې ده هر وخت خو چې کور ته رادننه کېږم نو غویمه مو جوړه کړي ګورې دادا زه دې سپږن له سپږې ګورم دا وایي چې زه بهار بېلورو له ځم واه داسې چل نه که نه هغه جهانګیر خان نه ده جهانګیر خان نه خانه چې کومه یوه ده هغه نه بوځم دا سر وله گنجی کوم دا سر وله گنجی کوم ته وګوره دادا دومره کم چې یو ټنګ دی وګورې سامې سپږې دي خیرن کې څه چل کوې بېلورو نه نه اتي سر نه ځي بل کرکټو پسې ګرځي او ته بېلورو پسې ګرځه شرمېدلو او بچې بېلورۍ به ټول عمر وکړي ته ماشوم نه
ګوره دلته کې موږ نوي نوي راغلي یو دا خلک په دلته کې موږ نه پېژنو ځکه ځان چې ته روزګار روان کوي ځوانان ګوره بیا به دله واده کوم او بل دی ټول ډېر سکرکټو پسې په ما خو نه کېږي ګوره زه کمزوره شوی یم او دا پېغله لوڼه مې ده که نه نو دې له به م واده کول غواړي او چې کار روزګار ځان وکړو ښه او شابه بس کاکاجي خبره مې دا کوله چې دا لور خورو یوه داسې رشته ده که نه چې دا کلم د خیره سره پېغلی نو د دې مثال لکه د ګډې بیزي او غواش بس چې کلم د خرڅېدو شي که نه بس ډارې کې منډې ته بوځه او خرڅوی مثال مې وی کاکاجي مثال مې وی که نه دا مثال به داسې نه اصل کې ما زما د خبرې مطلب دا وکړه ګوره پخوانو خلکو چې کوم مشران هغوی به مثالونه وي که نه نو نن دا د په ګوته دي هغه ټول مثالونه ما یې زه به هم دا مثال ویم نو پوخ به شي سبا به کشرانو ته اسانې غلی شه ستا غونډه چې مشر وي د هغه به څه مثال وي ګوره کاکاجي انسان یم که نه غلطي رانه وشوه انسان نه خو غلطي کېږي ته کښېنه که نه ولاړ شه ته دا خپل کور وګڼه دا اوس دی زما خپل کور و داسې پردی خو نه دی اورېشه کښېنه کاکا کښېنه خبره دا وه کاکاجي خپلو کې یو که نه په د رښتې خبره ده ما وي چې زه خو یم داسې کار به وکړو چې د واده خیر به پرې وکړو یو خری دی هغه دی او یو راپسې ته راولېږلی ځای مړه دا جرګمار به داسې آینده لپاره چې راځئ هغه ته به م ویو برید پرېږده او په خپله به م برید پرېږده راځې به ما له به داسې نه راځې نو دا ستا خیري فیصله ده دا زما خیري فیصله ده ګوره کاکاجي ته لږ سوچ وکړه زما سخر چې کوم که نه ستا سکه د ماما زوی و ولې د هغه برید و او بیا هم دغه دی لور راکړه هغه خو دله ځکه درم کړه که نه نو اوس لکه مطلب زه څه وکړم لکه زما مطلب دا دی یو ځل به دې بیا خوله بوی کړم ما خوله بوی کول چې راځې نو ګیر او برید به پرېږدی راځئ به ورورونه مې نه ویل نو تاسو ته به ما ویلي افسوس په شرمونه مو شرمونه چې زما ورورونه یې وو ټیک شو کاکاجي زه به یو ځل بیا ستاسو خوله بوی کړم خو کله ناکله مسواک کوه السلام علیکم مستورات خوښی نه چې د رشتې در سره وکړم یو بات او ټایم فکس کړم چې بیا کله راولم بارات ورک شه میرات داسې ډایرکټ کوئ بات درله درکړم یو لات خبره مه کوه د لات موسم دی د برسات دا شونډې دي که شار خبره ختموه ما وی لږه خپلو کې یو خبره نه کوو چې کله راولم بارات ته ویل څه غواړې که سیب راغی نو جوړ به شي فساد په دې کې څه خبره ده د فساد که سیب رالو نو زه به ورته وایم چې چنده غواړم د جومات ما خو په لنډو کې پوه کړې خو ته نه پوهېږې پته نشته چې ته یې د کوم ذات عشق نه مني ذات پات اوسېږم پېښور کې خو یمه زه د سوات په ځمکه خراب شوي دي حالات ځکه ځان له اخلم په سپوږمۍ کې یو پلاټ خوښه یې نه چې ستا مې را سره سات او دواړه مو ملته شو وفات خوښه مې ده خو اوس به مې سیب راشي سبا به زه تا سره وکړم په پارک کې ملاقات نه یاره داسې کې څوک به راشي دا خو دین د ماوې که رات د چرسو سنشوي د بنګو سنشوي د چرسو سنشوي د بنګو سنشوي نشي خو یار ستا په خمارو سترګو کې دي نشي خو یار ستا په خمارو سترګو کې دي شرابونه 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 وروي شرابونه وروي شرابونه وروي شرابونه 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 وروي شرابونه وروي شرابونه وروي سانی ملت تازه شاه
زما د جون نغمه سندره می د جونی زما د خیال ټپای سندره می د جونی زما د جون نغمه سندره می د جونی زما د خیال ټپای سندره می د جونی خندا خودي زما د زړه برجونه لرزوي خندا خودي زما د زړه برجونه لرزوي شرابونه 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 وروي شرابونه وروي شرابونه وروي شرابونه 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 وروي شرابونه وروي شرابونه وروي شرابونه وروي شرابونه وروي شرابونه وروي ویلي ویلي شوما 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 ته چې پمړو سترګو را ګورې مړ بشما ویلي ویلي شوما ته چې پمړو سترګو را ګورې مړ بشما خیال نامې رنگین کا لاسونه را لرا کا انداز دې ګلورین کا ګلونه را لرا کا خیال نامې رنگین کا لاسونه را لرا کا انداز دې ګلورین کا ګلونه را لرا کا خایس دې نن په ما باندې رنگونه وروي خایس دې نن په ما باندې رنگونه وروي شرابونه 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 وروي شرابونه وروي شرابونه وروي شرابونه 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 وروي شرابونه وروي شرابونه وروي د چرسو سنشوي د بنګو سنشوي د چرسو سنشوي د بنګو سنشوي نشي خو یار ستا په خمارو سترګو کې دي نشي خو یار ستا په خمارو سترګو کې دي شرابونه 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 وروي شرابونه وروي شرابونه وروي شرابونه 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 وروي شرابونه وروي شرابونه وروي خدای دې زما بې خوباسي چې ما تاله خور درکوله او زه انتظار کوم ستا تربورا کله به رارسې تر زما تربورا نو زه انتظار کوم ستا تربورا
او ته به کله راشې تر ما تربوره زه درله راغلم اسخه تربوره خر دې کوله ناروا تربوره څه مطلب سخر زما صفت کولو څه ویم داسې صفت دی درته کولو داسې صفت چې داسې به چا د خر صفت هم نه وي څه مطلب سخر دی پکې یو شرط راوخو او هغه شرط دا دی چې هغه وي هغه سړی به زما زوم جوړېږي څوک چې ګیر او برید وکه مکله نو هم په هغه ځای به دې ورته ویلو چې زما ګیره برید کوم دي ما خو ګیره برید پرېښي دي که نه زه چلېږه یاره ښه کمه کلې هغه وایي چې ګیره خرول او برید خرول دې پرېږدي نه دا نشي کېدی تربوره دی اوس ما تا ته پاتې راوستل غواړي ما د ټولو واده کړو سره دا شرط ایښی دی چې زه به د واده نه پسم او په دې کنډیشن کې یم څنګه چې د واده نه وړاندې وم نه نو زه خو دا نه یم چې ستا واده به نه کېږي کېږي به هم دې جینۍ سره به کېږي پوره زما په مطلب باندې ځان پوهېږه زه دا نه یم چې ته اوریجنل ګیره او برید پرېږده داسې کار وکړه نقلي برید او ګیره وګوره د واده په شپې ولګوه چې واده دې وشي بیا یې وغورځوه یاره تربوره چې ستا دا دماغ ما سره وی که نه نو اوس به ما د صدر بوش د لور سره واده کړی خو کاش په دې معامله کې د لږ کمزور یم خو بیا هم ډېر ښه زیری راله راوړو خوشحاله اوسه لیلا اوس به زما او ستا واده وشي یا بچې یا لورې جی دادی داسې کار وکړه په دې سر مې درد دی یو پیاله چای راله راوړه ښه جی دادی دا یې راوړم د خپل دولت هم درته غم شي پکې به د تاڼو چکري د کچرو چکري بدماشان راته ډېر او د قبضه کړو واچوه لږه بچې بس چاچی دا کور دې څنګه چلو بچې لاړمه تاڼې ته راپورټ ته پاله ما راپورټ د چالک بدماش او د پیالۍ بدماش کولو خو چې تاڼې ته لاړم هلته هم پوره کچن و یو و ترماس بل و سمسۍ بابا دا خو تاڼه نه ده پوره کچن دی ترماسو سمسۍ او پیالۍ داجي دا څنګه نومونه دي شومېلې بچې د دوی خپلې نامې نورې دي د دې غلاګانو دپاره یې دا نامې ایښي دي خو حیران په دې ما چې د هغه پولیس والا څنګه ترماس او سمسۍ نامه وه دا خو هم راته داسې زغلق ښکارېدو ښه داجي نو پولیس والا څه وویلې بچې د قانون خو ډېر اوږده لاسونه دي خو ګوره ممپلي نري شه خوله مې ماته شه جلپري ویم ته ما سره د مینې اقرار وکړه که نه نو قسم مې دی ستا په دې زلفو یې که نه چې اسمان نه ته ډایرکټ 3 ستوري راکوزوم 3 بس ډوسي راته مه وله په دې دومره عمر کې دې ماته یو جوړه سینډل وانغستو نو ستوري به سره راکوز کې ویمې یاره جلپري که مې ورته راکوز نه کړو که نه نو مړې ته خو بیا ګوره که نه خو په ما خو یو ځل ازمېښ وکړه که نه ازمېښ ودرېږه کوم در باندې زما په خیال ناپ راکوي ښه 8 نمبر به وي نو ناپ نه کبوټ دله په دې سر ګوره یا الله بچ مې شي قدرت الله دا څه کوي हाँ जी एक्सरसाइज को قدرت الله دا کوم سټایل دی د ایکسرسایز او هغه هم په تاڼې کې हाजी हाजी څنګه دا خبره اولاد څه چرته دي هغه جو اتی هغه راځي اولاره جی په کوم کار پسې چې ته ما لېږلی نو د هغه کار دې څه کار کم کار کیسے کم کار باندې تلے ہوں میں کم کار خان جی ماں باندې هیر شو ما باندې یاد کړه نو تا نه هیر شو او زه تا ته یاد ډېر باندې مهرباني ما باندې یاد کړه سیده ودرېږه جی زمان
वह खाजी माँ बांधे याद क्या यार बांधे दे खाजी वाली बांधे वाल बांधे क्या है नो बिया इज्जत देता क्या रहा है तो खाजी वाल बांधे में कोई याद बांधे सालदा बांधे लाल रोटी बांधे फलन दिमाग कमजोरी बांधे था तुझे रोटी बांधे गरम ब्याह बांधे ना पक्के बेगम का ना आज दस पर रोटियां बांधे तो से खबर बांधे खबर बांधे पदी का तस्वीर सब पलस سخسته زواری وه والله خو چې یو مخکې به مې یو ټپه کړه یو قربان نو والله چې ښکلې ښکلې جنکۍ به وي زما به پې سر و خو مړه بس خیر دی اوس هم ښه ځوان یم مړه والله چې ته خو داسې ښایسته ښایسته ټپې وایي دا ولې بیا څوک در یاد شوي دي و بچې مور مې دې یاده شوې ده خیر خو دی بچې مخکې به مې ټپې کولې اوس خو نشو کولی ټپې اوس خو بوډاګان شو بچې یاره تاجي څه ښایسته اواز دو او کنه بچې خوادو رکا هلې وایا یوړې بیا کم خوا منډې وې څه چل دی داجي بیا کم خوا روانې چېرته به ځي تاجي خو بېلوروله به ځي نور به چېرته ځي زما هغه سوبار نشته چې بېلوروله ځي یو دا بل پته نه لګي کرکټونه روان دی نو خو د دی د لاسه زه لړزان یم هله چې دی دپاره زه مزدوري کوم ټولې سړي راشه دی خوا چاته لاړې اوسني ځوانان دي کښېنه بچې ودرېږې کښېنه دا هسې پاڅي او خدایا ستا شکر دی وګوره که نه څومره ښکلی ځای دی نه دلته زما پلار شته او نه د چا یره شته خو ستا د پلار څه پته نه لګي کیدای شي دلته هم راشي داسې منوشي خبرې به پته ها د دې چرګړې سره خبرې کې ولې زه ستا ښځه نه یم ډېرې د مینې خبرې کوئ نه 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 ستا دپاره را سره بلکل ټیم نشته وګوره لالا دا وایي زما دپاره سره ټیم نشته او د دې چنګړې سره لګیا وي او لګیا ته دلته ودرېږه خورې او زه د دې منجوړانه اوس منجیله جوړوم منجیله ته ځه پورته نادي ته ځه پورته ته ځه پورته لالا 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 ودرېږه لالا ودرېږه لالا ودرېږه پټ شه خورې خو تر کومه به پټېږي پرېږده لالا زه چې ځو کور ته راځه ځه مړه تر کومې پورې به تښتې خدای به دې په ګوتو راکړي ورځ ځه राम बांधे उधरेगा सिचो से वैसी बांधे खांधे खुला बांधे बन का है वह कि तामा बांधे सिचो बांधे हुए है खुला बांधे बन कर है दारा बांधे हुआ है किसी बांधे रागले है गाड़ी माड़ी नो जी प्यादा रागले मा वह कि जमा मतलब बांधे दान दे है कि तो प्यादा बांधे रागले जमा मतलब बांधे दान किसी कार बांधे रागले है खान जी पूरा 15 लाख रुपए राना यो दो कसानो वाले वह के ताबाने लाश नो है कि ताबाने सिंह हुआ लाश बांधे हैं वाले नीम खान 15 लाख रुपए राना वागेश्ती सिंह राना वागेश्ती वह के मजा मजा बांधे हुए हैं मामे बांधे यार है वह मामे कि दासी बांधे की सदा है
ته تا باندې پیسې څنګه باندې واغشته 15 لک روپۍ را نه وښتې خانجي او ما ته وی چې تعالی په سپوږمۍ کې 15 مرلې پلاټ در کومه پلاټ وایا کته ما ته دا باندې وایا چې تاسو په مې باندې څنګه خېجه تاسو دونه غړ باندې پارسنګ باندې شتا خانجي وای صاحب باندې را ولاره د دې مشر څه کار دی مشر باندې څه کار دی مشر باندې دوکا باندې شوی دی دوکا سال باندې دته ویلو کې تا باندې زس په مې باندې پلاټ در کوم 5 लाख रुपए باندې ته پیسې باندې والی سړی باندې تختی درې دی دا خو کم کال باندې دی پارسنګ باندې خېجس په مې باندې بابا تر ته وای دا څه چل شوی د د په جبه خو یو خدای کوي خانجي بس ماشره سواره سره د دې معلومات به زه په خپل زهر سایرول شم ولدار صاحب خپل مینه نشم ایروله نو زه څه خدمت وکم ته صرف دومره وکړه ولدار صاحب چې زما مینه زما ترلاسه که بس نه واوی نه که ته وایې چې نه که نه نو زه خودکشي کوم چې ته خودکشي کې نو زه به در سره ځم ولې ته زما زنکدنې نه ته به ما سره ولې ځې ولې چې زما په تا اعتبار نشته واپس را نشي راځه ته راځه زه انتظار کوم ستا د سترګو ولې پانا شوې ته زما د سترګو څومره ښایست چې ستا په سترګو کې دی څومره ښایست چې ستا په سترګو کې دی نشته نرګس او د لالا د سترګو ولې پناه شوې ته زما د سترګو پناه شوې ته زما د سترګو زما په خیال چې په پخه اراده باندې رالی ذکر یې ځان سره د شړشمو ګلونه م نیولي فیصله خو ما کړې ده او داسې فیصله مې کړې چې په اورېدو به ته ډېر خوشحاله شي نو بیا مې په وخت خبره وه چې زما په حق کې تا داسې کومه سنګینه فیصله کړې ده چې ما نه پټې واده دې ته وایي پخه اراده نو بیا زه وایله مسود سودا دپاره د واده بلکل واله سودا خو علیده علیده که خوند دې ونه کړو چې بیا پاکستانۍ باندې شي جدا لا خبره شوې نه ده بیا خبرې شروع شوې د جدایۍ ګلې ماله راکوم شرمېده ده السلام علیکم وعلیکم السلام کینه راځه کینه کینم څنګه کینم نو ټول ځای خو تاسو نیوله ده کوم ځای کې کینم د دې پهلوان په دې سر کینه خو که سر یو خو سړی مثال هم نشي ویلی پاسه ته زما پلار یې که نوکر یې وروسته ودرېږه راځه دلته کینه کنه سر او لنګه خو پیژنې کنه ښه وایه څنګه رالي اصل کې جی ما ته په ستوري کې پلاټ پکار ده ستوري نه دا د ستوري اشتهار مونږ پهلوانه کله ورکړی دی موږ خو نه دی ورکړی نو چې مونږ نه دی ورکړی مونږ خلک سپوږمۍ لري شو خېجولې ته ورپسې ستورو له وختې زه خدای دې دا تا ته چا ویلي اصل کې جی دا خو تبدیل نه ده ما ته وایي چې یاره ستوري کې پلاټونه ورکوي خو ډېر اسانې ورکوي مړه کو تبدیل دیم خدای ورپسې بیخ باسي سرسته مونږ صرف سپوږمۍ کې خلکو ته پلاټ ورکوو نه ته ما ته دوی پهلوانه دا ستورو اشتهار چا ورکړی ما خو نه دی ورکړی نو چې تا نه دی ورکړی نو تا ته چا ویلي دي چې مونږ خلک ستورو ته خېجو مونږ خلک سپوږمۍ ته نشو خېجلو ته پکې د ستورو خبرې کې په تبدیل نه ده دا ما ته هغه ویل چې یاره دا په ستورو کې پلاټونه ورکوي د کو تبدیل سره سره د خدای تان تباه کړي ته ووایه امین که ته نشي ویلی ته ووایه امین دغسې ګوره داسې کار دی که نه مونږ ستورو ته خلک نه خېجو مونږ صرف سپوږمۍ ته خلک خېجو بس جی نو سپوږمۍ کې چې تاسو پلاټ راکوئ که نه نو تاسو به ځوان څومره غواړئ څومره دغه 6 لکه روپۍ اصل کې جی ما سره 6 لکه نه 15 روپۍ په موقع دي دا 15 لکه هم ډېرې دي دا ایډوانس راکړه 15 لکه نه یادوي 15 زره یادوي پته زره وي ما یې که
ته خدای نه ته ما ته ده وایې په 15,000 خو مړه په 400 کې نن سبا پلاټ نه کېږي او ته راغلی چې په 15,000 به زه اډوانس درکړم ماله په سپوږمۍ کې پلاټ نه کېږي مړه داسې کار کوم بندوبست وکړه ما ته څه نیغ نیغ ګورې زه تا ته څه لګیا یم داسې کار وکړه د 10 لکه نه خیر 15 لکه مخکې وګوره دا 15 لکه و بیا راکړي ما سره چې 15 لکه روپۍ وې که نه نو زه به دلته وه نو بیا داسې کار وکړه که نه دا چې څومره پیادل مزل دې کړی که نه د دې مخې مو په مغه سیده ولاړ لاړ چې په روز تو ونه ګورې پاسه لکه چې به دې څکلی وې که چې نه خو خپل کور کې به اوس کې که هر چا ته چې خو به دې څکلی وه که نه وایي دا و چې شونډې د خدای خاورې که په خپله د چې درک نه لګي چې خو به دې څکلی وه دا پلاټینګ باندې دی د اسلام آباد باندې کیپټل گارډنز دی السلام علیکم کور باندې والے 5 مرلے دے 10 مرلے باندې کور دی اور پیسے باندې 90 लाख रुपए باندې دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام باندې بس سودرے کا باندې بغیر اجازت باندې څنګه راته ته سلګړ باندې تالا باندې وای اوپر ځاو باندې حاجی چیر وړ چیر وای کې چیر باندې وړي کېلا باندې خان جی چې مې نه راوړي زمانوم چینک بدمعاش دی خو زم څه راغوښتم دلته چینک بدمعاش باندې نوم دی پاسا باندې ته باندې څه شي اور پوز باندې دی زمانوم د پهلې بدمعاش وای کې دا پیاله باندې بدمعاش دی دا چینک باندې بدمعاش دی وای دی خلاصه زیسی باندې بدمعاش ترماز بدمعاش خاجی ترماز باندې بدمعاش میں ته سم سے باندې بدمعاشي سم سے باندې خان جی زم دلته څه بار راغوښتم چې ما سره دومره ټیم نشته وای کې د اوسګار باندې موږ باندې ښکار وای اوس باندې مات کوم حاجی چینک بدمعاش ټوله لیاقتي فور کې ولاړه ده हाँ जी सलाम अलैकुम حوالاره دا څوک دا جی چینل باندې بدمعاش دی دا دی وا پیالي باندې بدمعاش دی دونو چای باندې ستړي دي غاښ باندې وګوره پوز باندې دشوا زما باندې پوزه ده زه ترماز باندې بدمعاش دا سم سے باندې بدمعاش دی خاموش دا تاڼه ده که د بدمعشانو حجره ده اجرا باندې نه ده جی سټیل باندې کارخانه باندې ده ای پیاله چینک جی زه پیاله تاسو چې هر څوک یاست یو خو ستاسو نمونه ګران دي خو آینده که ستاسو شکایت دلته راغلو که نه نو دومره یاد ساتئ چې دلته موږ ابوده ځوانان کوو صحیح ها ترماسه ترماز باندې نیم مجي محمد الله اولدار باندې مجي یا لکه پلپولکه پلپولک نه دی پهلوان نه د بوتار د پهلوان د ماچس کیلیا تا کې څه پهلوان دي مړه پارټنر نر نه دا تیغه سر دی خوا ګوره دا ګوره دا موټر وې ده که نه نو اوس یې پکې پردي کورونه پکې ویني تفاهمونه اوس کې هر پارټي وځي نو خو ته دا وګوره نو دا وګوره نو دا خو نه دی که نه خبره وره دا موټر وې اوسئ ده نو مخکې خو سپوږمۍ دی خوا ونه دی خوا څنګه راغله دا کم چل شوی سپوږمۍ به ګردش کوي که نه نو ګردش یاره خو نو سپوږمۍ به ګردش کوي خلک وایي ځمکه ګردش کوي نو سپوږمۍ پکې ته کمتر راغله بوتله وعلیکم سلام په خیر کینی څنګه چل دی په سپوږمۍ کې نو پلاټ پکار دی پلاټ مې نه دی پکار ستا د مینې پلاټ نه دی هغه خو قطبدین واغسته څه مطلب هغه دا چې ستا سیکرټري نه ده هغه قطبدین سره د مینې خبرې کوي نه نو ستا ولې درد دی ته چپ په خبره خو ځان پوهه کوه که نه زمونږ سیکرټري یادوي زمونږ سیکرټري یادوي او یار خفه نه شي دا سپوږمۍ ونیسه زما په خیال د سپوږمۍ په ځمکه زلزله راغله په دې ځمکه نه ده راغلې د سپوږمۍ په ځمکه باندې زلزله راغله یار خدای دې ښه کړو دا خبر دې سره راوړو
ولې تا زما د سیکرټري ته د عشق دا کوتره څنګه اچولې خوښ به یې شم سالمه زه خو ورسره حق حلاله نکاح کوم او د کور چار دیواري وله ورکوم تر څو پورې به دا ستا د دې دفتر په دې کټ کې سریام ناست دی عام او خاص پرېږده زما خبره وره زه چې په سپوږمۍ کې خلکو له پلاټونه ورکولی شم که نه نو دلته په دې ځمکه تا له سپیشل قبر هم درکولی شم رښتیا وې سپیشل به وي یعنې ویل فرنشډ به وي د زندګۍ ټول سهولیات به پکې موجود وي که نه لکه فریج ټي وي وي سي آر د خوراک اوچ او تازه فروټ په وچه شخون وې زه تا څه په پکنیک باندې ناست وم زه تا وژنم ملالوم دی په قبر کې به ایسي خوراک به یا خوا دې خوا د تېغه سر نو تا په دې خپله سپیشل خوله باندې ونه وي چې سپیشل وی زما د دې سپیشل خولې نه په خطا کې داسې سپیشل ووتو نو مطلب دا چې زما قبر به هم زما غوندې سپیری ودرېږه خیم درته دا څه کې دا لاس دی که توکدان دی سر سر تاسو زما د مینې د ځنګل دا نولې ولې چیړئ تا ته پته نشته د زما د دفتر پیشو خوړلې په والله که پرېږدم سر دا هر څه زما په مرضۍ شوي دي ودې که ستاسې سر کې سپږی شوي خو چشماټو صاحب دا فیصله ماته نامنظوره ده اول به ما نه تپوس کېږي پس د هغې به زه فیصله کوم دا څه وایي سر ولې تاسو نه غواړئ چې زما کور دې آباد شي ولې نه غواړم خو دې خوا دې آباد شي دې خوا دې برباد شي نو چې ګوره جینۍ زما په حق کې فیصله وکړه نو ته څوک یې چې په کباب کې هډوکي جوړېږي چې متل نه درځي نو مې وایه اصلي متل څه دی ما ته څه پته ده دې ته هم پته نشته نو چې دې ته پته نشته نو ما ته هم پته نشته نو بیا ته دلته ودرېږه مونږ دواړه ځو چې پته یې وکړو ټیک شوه څنګه نو تا پې دلته ټول عمر دال وخوړل زه به پې وخورمه لږ چکن جلفریزي که څنګه جلپري د مینې دا چل په چا چا لګوي هم ورسره بې تپوسه دا ځکه یا خدای پاکه ما خو ډېرو خلکو سره دوکې وکړو خو د دې جینۍ په چال نه پوهېږم خبره خورې که نو آخر زما ګناه څه د قصور مې څه دی یار دا به درته زه وایم زه مړه ته یې راته ووایه خو دا مسله زر حل کا دې دواړو ظالمانو خو زه داسې راښکلم داسې څنګه چې د قربانۍ لرې خلک په کوڅو کې راکاږي شکر وباسه چې د لرې نه یې درته خاشنونه دي بار کړي او تر ما یې روغ راورسولي ځکه چې ته د قطب الدین تربوري که نه نه نو څوک چې د قطب الدین تربوري نو ته به ترې لرې وباسي ولې قصاب یې قصاب نه یم خو د قطب الدین دشمن یم دشمن تاسو ولې خاندې خولې مو چینجې کړي که د وخته سره مو زه خبر کړی وی که نه نو ولې به مو لکه د مردارې دلته راښکم ګوره وروره زما خبره واوره هغه به ستا د اوس نه دشمن یو زما د پخوا نه دشمن دی زه در سره یم خبره واورئ که سبا مې په قطب الدین باندې څه حرکت وکړو ته خو به مخې ته نه راځې که نه زما څه کار دی چې مخې ته به درځم بلکې زه ورپسې د شانه وسله ټوپک تمانچه چې څه دی په کار یا به درپسې رارسوم دې مطلب دا دی چې نن نه پسته ته زما ملګری بلکل او زما او ستا دشمن یو دی لالا که ته بد نه ګڼې زه به خپل کور ته لاړه شم ولې چې اچنګڼۍ نه ده اچنګڼۍ هغه چېرې زما ته خو لږ پوهېږي که نه وروره او ما له طلاق راکړي زما کور به برباد شي وروره که هغې ستا کور برباد کو نو په والله کې دله زم ژوندی پرېږدم نه وروره ته داسې مه کوه زه په خپله وجه باندې ستا زندګي نه بربادوم ما ته احساس وشو وروره احساس ښه نو چې تا ته احساس وشو زه ستا کور رانول نه غواړم زه راځه خورې راځه السلام علیکم جی ودې یارولم یار سوچ ته خو مې پرېږده که نه او دا راته ووایه ستا راسې چېرته ورسېږي سرجي د پلاټونو پیسې نه دي د هغې لږ شمار مې کاوه
شماره دې وکړه او څومره دي 80 روپۍ دي الله دې پکې برکت واچي خدای دې پکې برکت واچي تا خدای تباه که په ارامو پیسو کې به اوس تاله الله برکت اچي یاره خو هغه خبرې د دې خولې نه راولي کړو وایم چې دا سارې دا خوله ماته کوم ځکه ځو د دې نه اول چې خپیس پکې به څوک راباندې رانه شي خپل ځای نه ونښوځې هغه وایي د خپل ځای نه ونښوځې او ته ګاډېږې ودرېږه که به راباندې ډز وکړي وایم زه به لږ غوندې وخوځم ولې پیسې به لږې وشمارم پیسې ورته مه شماره نورې پیسې به اوس په جیل کې شمارو تا خدای پېښو باسه لالچ دې کولو ما درته نه وي ستا د لاسه زم تباه و برباد شوم غرق دې کړم مخکې شه مخکې شه